بې ګودره مه ګډېږه. دا ځان له متل دی، خو زما په خیال باندې دې سره دویمه برخه هم څه دی چې بې ګودره مه ګډېږه، ډوب به شي. بې ګودره خلک هغه ګډېږي چې څنګه چې موږ اکثر خبره کوو د اسبابو د کتلو، د وسایلو د کتلو او د انتظاماتو کولو نه پس چې کوم دی په ګودر یا په اوبو یا په سیند یا په لاره ورګډېدل پکار وي چې بني ادم ته اندازه وي چې دا ګودر څومره ډوب دی، څومره جوور دی، څومره تیز دی او د دې نه به موږ څنګه وځو. دا ټول اسباب دي، دا ټوله منصوبه بندي وي. او کنه بني ادم ته پته نه وي چې دا ګودر ډوب دی، جوور دی، تیز دی، یخ دی، ګرم دی، د واورو نه راغلي یخي اوبه دي، کنګل کیدونکي اوبه دي او ورګډ شي پې. نو ظاهره خبره ده چې موږ تاسو روزانه په خبرونو کې ګورو چې د سوات سیند دونه کسان لاهو کړل او د فلانکي سیند کې دومره خلک ډوب شول او د فلانکي یخو سیند یخو اوبو چې کوم دی دومره خلک کوکله کړل او د ځان سره لاهو کړل، پته هم ونه لګېده. نو د کار کولو نه مخکې د هغې اندازه اخیستل، د چا سره د خبرې یا د خولې اچولو نه مخکې د هغه سوچ اندازه کول، د هغه فکر اندازه کول، د هغه توان اندازه کول، چا سره د پنګې اچولو یا د لاس اچولو نه مخکې د هغه طاقت اندازه کول، د هغه زور اندازه کول، د هغه کورنۍ اندازه کول. دا ټول خبرې ضروری وي. بې ګودره ګډېدل ښه خبره نه وي. یو خو هغه ګډېدل وي چې موږ په ښادو کې کوو، د خوشحالو په موقع باندې کوو. دا په ګودر ورګډېدل هغه دي چې بني ادم یو کار وکړي او سوچ یې ورته نه وي کړی.